Bismillahirrahmanirrahim. नन नए टॉपिक जमूंग दे द बायोलॉजी क्लास 9th chapter number first topic number 1.9 cellular organization چې last topic دی د دې chapter او دې chapter کې د cellular organization په باره کې خبر دی. خو د ټول ناول تاسو لپاره پکار دی چې cells وپېژنئ. cells څه ته وایي؟ نو cells یو smallest biological unit دی چې ټول جاندار چې دی هغه د څه نه cells نه جوړ شوي دي. خو دا سیلز چې دی مختلف قسمه جاندار جوړي چې د یو سیلز نه جوړي هغه ته به موږ وایو یونیسیلر ارګانیزم، چې د مختلف قسمه یا ډیر شي سیلز نه جوړي هغه ته موږ وایو ملټي سیلولر ارګانیزمز، او چې یو قسمه سیلز او په ګروپ کې راوځي شوي دي چې هغه کار په یو ځای باندې کوي هغه ته موږ وایو کالونیل ارګانیزیشن. نو په نمبر باندې به اوس یو وایو. اوس یونیسیلر ارګانیزم چې دی دا زموږ سره سنگل کار ارګانیزم دی، یو سیلز نه جوړي چې د هغې اګزامپل دی ایکولای، ییسټ، امیبا، بکټیریا. دا قسمه اګزامپلز دی د یونیسیلر چې د دې سټرکچر به اګزیکټلی سیلز یو سیلز وي، سټرکچر به چینج خو یو سیلز نه به جوړي. ټول پرفارم میټابولیزم هر څه په هغه یو سیلز کې کیږي. ایکسکریشن به هم کوي، ریپروډکشن به هم کوي، هر څه به چې دی هغه په هغه یو سیلز کې کیږي. بیا ورپسې دی ملټي سیلولر ارګانیزم. ملټي سیلولر ارګانیزم به د مختلف قسمه سیلز نه جوړي او ډیر زیات سیلونه به راوځي شوي یو جاندار به جوړ کړي. مثال کې طور پر هیومن، او دا به هر سیلز، هر یو ټیشو، هر یو ارګن یا هر یو ارګن سیستم به خپل سپیشلایزډ کار کوي چې هغه د څه دپاره هغه سیستم کار کوي. دی به ریپروډکشن هم کوي، دی به میټابولیزم هم کوي، دی به هر څه کوي، خو چې ټیشو جوړ کړي، ارګن جوړ کړي، ارګن سیستم جوړ کړي. لایک دیز ایگزامپل هیومن سیل راوځي شوي دي، مسلز ټیشو جوړ کړی دی، مسلز ټیشو راوځي شوي دي، هارت یې جوړ کړی دی. بیا داسې ډایجسټیو سیستم، سرکولیټري سیستم، بلداشي سیستم راوځي شوي دي، یو قسمه سپیسیفیک کار کوي زموږ په باډي کې. بیا د کالونیل ارګنایزیشن یو داسې ارګنایزیشن دی چې دا سنگل سیل ارګانیزم دی، خو دو از ا سنگل نشي پاتې کېدی. دوی به ایز ا ګروپ کار کوي چې د هغې اګزامپل دی ولواکس. دا یو داسې کالونیل ارګنایزیشن دی چې دوی یو ځای کې راغونډ شي او مختلف قسمه سیلز چې دی په هغه ګروپ کې مختلف قسمه کار کوي. لکه غیر چاپیره کوم سراونډینګ سیل چې دی هغه د موومنټ کار کوي، داسې دننه چې کوم انټر سیلز دي هغه د سم میټابولیزم اینډ ریپروډکشنز کار کوي. داسې قسمه سیلز چې دی هغه ته موږ وایو سیلولر کالونیل ارګنایزیشن. اوس دا کوم ډسکشن سمپل ټاپک د دې په باره کې ورسره که داسې قسمه یا د دې سره ریلیټډ څه کوېسچن وي نو زموږ د واتساپ ګروپ لینک چې دی هغه په ډسکرپشن کې دی، هغه ورسره جاین کړئ. او نور د ایجوکیشنل یا بایولوژیکل ټاپک ریلیټډ څه ډسکشن دی هغه موږ په هغې ګروپ کې کوو. Thanks for watching and subscribe.